د پیشوګانو په اړه په زړه پورې حقایق چې تر اوسه تاسو نه وئ خبر. پیشوګانې ډېرې هوښیارې، ځیرکې او خپلواک حیوانات دي. دلته د پیشوګانو په اړه ځینې جالب معلومات تاسو ته وړاندې کوو، په دې هیله چې ویډیو تر پایه درسره وګورئ. پیشوګانې اکثراً د خپلو مالکانو سره خبرې کوي او دې ته کټ یا میاو وایي. که څه هم دوی د نورو حیواناتو سره دغه ډول غږونه نه کوي، دا یوازې د انسانانو سره د اړیکې یوه بڼه ده. پیشوګانې د 100 څخه زیات غږونه وباسي. د پیشو د غږونو ډولونه بیلابیل دي او هر یو یې د یو ځانګړي پیغام لپاره کارول کیږي، لکه خوښي، ویر یا د خوراک غوښتنه. پیشوګانې ډېر ښه لید لري، په ځانګړې توګه د شپې په وخت کې. دوی د شپې د ښکار کولو لپاره ډېر ښه دید لري او هر څه په سمه توګه ویني. په امریکا کې د سپیانو څخه پیشوګانې ډېرې مشهوره دي. کله چې پیشوګانې حرکت کوي، د دوی شا پښې تقریبا هماغه ځای کې ګام اخلي چې مخکې د مخې پښو اخیستي وو. دې سره شور کم او د لیدلو نښو محدودیږي. یعنی په کومو ځایونو کې چې دوه مخکینیو پښو پلونه ایښي وي، دقیقا د شا پښې هم په هماغه پلونو پښې ایږدي. تر ټولو زوړ پیژندل شوی کورنی پیشو 9500 کاله مخکې ژوند کاوه. دا د پیشوګانو په اړه یو زړه راښکونکی حقیقت دی. آیا تاسو پوهیږئ چې په لومړي ځل مصریانو پیشوګانې ساتلې؟ په 2004 کال کې فرانسوي لرغونپوهانو په قبرس کې د 9500 کلن پیشو قبر وموند. دا د نړۍ تر ټولو زوړ پیژندل شوی کورنی پیشو ګڼل کیږي. پیشوګانې خپل د ژوند 80% برخه په خوب کولو تیروي، چې شاوخوا د 13 تر 14 ساعتونو ته رسیږي. پیشوګانې نشي کولای چې خوږوالی حس کړي، یعنی دوی په خوږوالي باندې نه پوهیږي. ساینسپوهان باور لري چې دا د یوه جنیاتي بدلون له کبله دی چې د هغوی پر مهمو د ذایقه حس کولو ریسپټونو اثر کوي. پیشوګانې نوي شیان ډېر خوښوي. پیشوګانې ډېر زیات د نوي او عجیب شیانو سره علاقه لري. دا د هغوی فطري طبیعت دی چې نوي څیزونه کشف کړي او کله چې نوي شیان پیدا کړل، دوی ډېر خوشحالیږي. د پیشوګانو زخمونه ډېر ژر درمل کیږي. پیشوګانې د خپلو زخمونو د درملنې لپاره خپل بدن ته ځانګړې طریقه لري. څو څېړنې ترسره شوې چې ښایي ښځینه پیشوګانې خپله ښۍ پښه زیات کاروي او نارینه پیشوګانې خپله چپه پښه کاروي. پیشوګانې ډېرې مغرورې هم دي. دا ځکه چې کله کله د انسان په خبرو ښه پوهیږي، خو د انسان خبرو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي او امر یې نه مني. د پیشو ملا د 53 کمزوري او نرم یو ځای شوي مهرو څخه جوړه شوې او د انسان د 30 مهرو څخه جوړه شوې. د نړۍ تر ټولو بډایه او مالداره پیشو 7 میلیونه پاونده درلودل. د نړۍ تر ټولو بډایه پیشو د ګینس ورلد ریکارډز له مخې بلکې نومېده. کله چې د دې میلیاردر مالک وفات شو، د دې پر ځای چې میراث یې کورنۍ ته پاتې شي، پر ځای یې خپل 7 میلیونه پاونده شتمنۍ بلیکۍ ته ورکړه. پیشوګانې د خپل پوزې ځانګړی چاپ لري. لکه څنګه چې د انسان د ګوتو چاپ ځانګړی وي، همدارنګه د پیشو د پوزې چاپ هم د انسان د ګوتو په شان وي. پیشوګانې لکه د اوښانو او زرافو تګ کوي. آیا تاسو کله پام کړی چې پیشوګانې لکه د اوښانو او زرافو تګ کوي؟ د هغوی د تګ ترتیب داسې دی چې لومړی دواړه ښۍ پښې مخکې کوي او بیا دواړه چپې پښې مخکې کوي. یعنی دوی د خپل بدن نیمایي برخه په یو ځل مخکې بیایي. کله چې پیشوګانې تاسو ته یوه مړه مرغۍ یا مړ موږک راوړي، نو دا د مینې نښه نه ده، بلکې د دې لپاره ده چې تاسو ته وښیي چې تاسو په ښکار کې ناکام یاست. پیشوګانې تقریبا د خپل ژوند 3مه برخه د ځان پاکولو لپاره تیروي. پخوانیو مصریانو به کله چې د هغو پیشو مړه شوه، خپلې وریځې پرې کولې او یا هم خریلې. د نړۍ تر ټولو زوړ پیشو چې کله مړ شو، 38 کاله او 3 ورځې یې عمر درلود. کریم پوف چې په 3 اګست د 1968 کال زیږېدلی و، د 2005 کال د 8 تر اګست پورې ژوند وکړ. د هغه مالک جیک پیری د دې پیشو ترڅنګ د مخکینی تر ټولو زوړ پیشو ریکارډ لرونکي ګرانډ پا ریکس ایلن هم درلود چې په 34 کلنۍ کې وفات شو.
یعنی د دې پیشو زوړوالی د لومړی پیشو ریکارډ ورمات کړ. که مو ویډیو د خوښې وړ ګرځېدلی وي نو یو لایک حتما ورکړئ. که نور هم د جالبو معلوماتو په لټه کې یاست نو زموږ یوټیوب چینل رازونو ته ورننوځئ او د خپلې خوښې ویډیوګانې وګورئ او چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان.